سلامونه نیکه له دوستانو راځي کچیرته تاسو نوې ماشومان پیدا شوي دي په امریکا کې او غواړئ د هغې پاسپورت اپلای وکړئ خو نه پوهیږئ چې کومه طریقه استفاده وکړم او په کومه طریقه باندې اپلیکیشن ډک کوم بیا هغې نه وروسته USPS ته ویسم چې هلته هغې ما ته وکولی شي چې زما اپلیکیشن قبول کړي او هغې نه وروسته هغې ولیږي US ډپارټمنټ ته چې هغې تا ته پاسپورت ولیږي نو دغه د خاطره ما دلته یو ښایسته ویډیو درته جوړ کړی دی تر اخره پورې دا ویډیو وګوره کوم کوم شیانو ته ضرورت لري اول دا دی چې د ماشوم دغه د عکس ته ضرورت لري اپلیکیشن ډکول غواړئ د هغې برډ سرټیفیکیټ ضرورت غواړئ ستا آی ډي ګانې چې در سره یې ډرایور لایسن او ګرین کارډ هغه ضرورت لري او د مور ډرایور لایسن او ګرین کارډ ضرورت لري دغه ټول شیان به ته ځان سره اول ولري د دې هر یو ځان ته کاپي به ولري چې مثال په ورقه کې باید د پاسپورت او ګرین کارډ مخ او شاته یو ورقه کې باید کاپي وباسي هم د مور هم د پلار او د ماشوم د برډ سرټیفیکیټ کاپي به وباسي او دغه ټول شیان سره د دغه اپلیکیشن چې اوس زه درته راهنمایي د ډکولو درته ښیم دغه ټول شیان باید ته ولري او بعد د هغې نه ته کولی شې چې لاړ شې USPS ته او هلته ورته ورکړي او هغې نه وروسته 130 روپۍ نارمل فیس دی او $209 فکر کوم 180 دی او هغه ټکس او دغه شیانو سره $209 راځي دا د چټک او سرعت کولو د خاطره چې مثال زر که چېرته ضرورت غواړئ نو دغه فی دی نو راځه ما سره یو ځای دغه اپلیکیشن تر اخره پورې وګوره او یاد به یې کړي چې څه رقم ډکېږي بیا هم ښه راغلاست دوستانو دا هغه پاسپورت اپلیکیشن دی چې موږ او تاسو بیا ډکوو دې کې ټول هغه قوانینونه دا شیان پکې ذکر دي چې کوم شیان باید ته ضرورت لري کوم سیکشن ته باید ډک کړي او ډیټ اف برث دی همداسې ټول هغه هلته مرحله دلته هغه راهنمایي موجود دی خو دا په انګلیسي ژبه ده موږ هغه په اوس دپاره زه ډېر ساده تاسو دپاره تشریح کوم چې هېڅ دې ته ضرورت نشته دی چې دا راهنمایي ته دغه کې مراجعه وکړي تاسو کولی شئ چې ما سره یو ځای همداسې مخته لاړ شئ دا د لاندې برخه د دوه پاڼې هغه مهمه پاڼه چې ده دوه برخه ده که چېرته بیا هم تاسو چې کله د اپلیکیشن هم دغه کې د پروسسینګ د خاطره کولی شئ چې بیا دغې ویبسایټ ته مراجعه وکړي دغه ګورئ travel.state.gov دغه ته چې مراجعه وکړو بیا تاسو دپاره وخت وایي چې مثال دغه حالت دی اوس اول کې اپلیکیشن US پاسپورت دا د US ډپارټمنټ پاسپورت د خاطره دی چې هغه څوک چې ماشومانو دپاره اپلای کوي نو اول بخش دا دی چې دغه دواړه به ته انتخابوئ دا دواړه چې د انتخاب کو دا یو چې د US پاسپورت بوک او دا بل چې د ریګولر بوک سټنډرډ او اول کې هغه د ماشوم نوم به ورکوي چې مثال زه ورته ورکوم چې احمد مثال احمد تخلص دی اول کې تخلص راځي او بیا دوم کې زه ورکوم محمود دا مثال اول نوم دی او دا چې دی تخلص دی میډل نوم که لري دلته یې ورکوئ او که چېرته میډل نیم نه لري نو تاسو نه ورکوئ نو ډیټ اف برث چې دی مثال د توګه 01 او بیا دغه هلته 01 بیا دغه هلته 1991 مثال د خبرې او دلته هغه جنډر چې شی دی یعنی نارینه ده ښځینه زه به ورته وایم چې نارینه دی پلیس اف برډ مثال تاسو په افغانستان کې که چېرته په افغانستان کې پیدا شوی هغه دی که نه دلته پیدا شوی دلته همغه ځای ورته ورکوئ زه ورته ورکوم چې سن لویس میزوري همغه ځای به ورته ورکوئ دا هم چې د ورکه هغې نه وروسته دلته هغه سوشل سیکورټي به تاسو ورکوئ چې 1 2 3 4 5 اووه اته نهه لس دغه مثال سوشل سیکورټي شو دلته هغه USCIS نمبر غواړي د ماشومانو دپاره خو دا نشته بیا غټانو دپاره ته کولی شي چې هغه بیا ورکوي او دا ایمیل ادرس یې چې دی دلته به ځان نه یو ایمیل مثال کوم ایمیل چې تاسو لرئ هغه به ورته ورکوئ دلته زه اوس دا ورکوم 21@gmail.com دا زه مثال ورکوم تاسو بیا خپل هغه اصلي ادرسونه تاسو ورکوئ دلته چې دا ستاسو هغه میلینګ ادرس چې کوم میلینګ ادرس تاسو لرئ دلته زه اوس ورکوم دا تصویر به دې خواته راوړم چې تاسو ته ښه ښکاره شي دلته هغه میلینګ ادرس زه ورکوم 5006 Christie Boulevard
بولوارډ دلته چې کوڅې نوم هم نمبر هم ورکړو بیا دغلته به راشئ هغه دغه به ورکوئ څه ورته وایي خپله د ښار نوم به ورکوئ زه ورته وایم سین لویس میزوري دلته چې دی هغه ایالت دغه به ورته ورکوئ ام او دلته به تاسو هغه ورکوئ دلته به زیپ کوډ ورکوئ 1 2 3 4 5 دا زیپ کوډ دی که کاونټي مثال آوټساید د امریکا نه بهر اوسئ دلته به ورکوئ او که چېرته هغه نه نو هغه بیا نه ورکوئ پرایمري کانټیکټ نمبر دلته به خپل ټلیفون ورته ورکوئ 1 2 3 4 5 6 اوه اته هر څه چې ستاسو نمبر دی که نه هغه به تاسو ورکوئ او چې کله دا هم ورکړه دا به ډک کړمه او that's a list other names you have یوز که چېرته کوم بل نوم ته استفاده کړئ نو دلته ورکوئ او لیګل نیم چینج او که چېرته کوم واده دې کړی او هغې نه وخت کې ستا کوم نوم و چې دلته به ورکوئ بیا دلته سټاپ کنټینیو ټو پیج 2 نو دلته چې راغلی دا بخش دی خپل همغه د یو اس پی اس ایجنټانو دپاره دی چې د هغوی بیا خپله دلته چې دی که چېرته تاسو بیا ډرایور لایسنس لرئ د مور او د پلار دلته هغوی به دا استفاده کوي او دا به خپل هغوی ډکوي دا تا ته ضرورت نشته دی چې دې کې ته کوم دغه وکړي دې سره به هېڅ تاسو لاس نه کوئ هغوی ټاپه کوي هر څه که چېرته دې کې غلطي راشي نو هغوی بیا راځي نو دغلته بیا هغه مور یا پلار دلته اول نوم یې راځي دلته به تاسو هغه بیا نوم مکمل نوم ورکوي چې هر څه نوم هم چې دی دلته مور دلته امضا کوي او پلار دلته امضا کوي د دواړو کې بیا تاسو امضاګانې کوئ چې کله هغې خانه پوري کړو دا ډک کړو بیا بله صفحې ته چې راغلو دلته اول کې بیرته بیا همغه ماشوم نوم راځي مثال موږ هر څه چې ورته ورکړی و که نه موږ ورکړی احمد ولد محمود موږ مثال دغه نوم ورته ورکړی ډیټ اف برث دی چې هر څه تاسو ورکړی 1 دلته به دا ورکوي همیشه چې ډیټ اف برث ورکوي دواړه هغه عدد به ورته ورکوي ښه چې هلته بیا نه مني که چېرته یو ورکوي نو بیا هلته هغې نه مني پیرنټ انفارمیشن اول کې دلته د هغې نوم د مور هغه دغه ورکوي ورته که د پلار اول ورکوي که د مور ورکوي مشکل نشته دی دلته به د هغې نوم ورکوي ګل بیبي زه به ورته وایم چې ګل بیبي ډیټ اف برث د ګل بیبي چې شی دی 202/12 دا ډیټ اف برث دی د مثال د خبرې نه بخښنه غواړم دا چې دی لاست نیم دلته دی چې مثال د ګل بیبي لاست نیم څه شی دی زه ورته به ورکوم چې افغان لاست نیم دی او دلته چې دی هغه ډیټ اف برث به ورکوئ چې تاسو کوم ډیټ اف برث چې تاسو لرئ ډیټ اف برث دا به تاسو ورکوئ هغې نه دلته به چې دی کوم ځای کې پیدا شوی دی مثال افغانستان کې پیدا شوی دی هغه ښار نوم به ورکوئ زه به ورته وایم چې کابل افغانستان دلته به کابل افغانستان او د دې دا چې دا نوم دی دا معلومات چې دی ورکړه آیا دا نارینه ده که ښځینه زه وایم چې ښځینه ده دلته به فیمیل ورته ورکوئ او دلته به چې دی بیرته بیا د لاندینۍ برخه کې چې دی دلته بیا د پلار هغه معلومات به ذکر کوئ چې پلار نوم یې څه شی دی زه به ورته وایم چې پلار نوم یې چې دی مثال صفدرګل دی دلته صفدرګل چې ورکړه دلته به تخلص ورکوي چې تخلص یې څه شی دی د صفدرګل زه به ویلی ولیکمه چې ګل دا هم چې ورکوه بیا دلته لاندې د هغې دغه ورکوئ ورته چې کوم دغه دی ډیټ اف برث چې دی د هغې دی 0909 دا سلش به ورته ورکوئ 09 بیا 34 دا مثال د هغې ډیټ اف برث دی هغه به ډیټ اف برث هم چې ورکړه تاریخ د پیدایښت به د دې هم وایي کوم ځای کې دا پیدا شوی دی نو کابل افغانستان به دې ته به مو لیکئ چې کوم ځای کې بیا هغه پیدا شوی هغه بیا تاسو پورې اړه لري افغانستان دا هم چې ورکړه دلته به دې ته به نارینه انتخاب کړئ دا هم چې انتخاب کړه نو دغلته have you ever been married دلته به مثال آیا دا ماشوم ته کوم چا ته چې ته اپلی کوې هغه دا واده یې کړی دی ته ورته وایې چې نه کوې واده یې کړی یس که نه یې کړی واده او که واده یې بیا کړی نو دلته هغه معلومات هم تاسو نه غواړئ آیا دا یو ایس سیټیزن دی نه دغه به نو انتخاب کړئ have you ever been wedded او که چېرته وایي ته آیا کوم وخت کونډه شوی یعنې طلاق چا نه دی اخیستی کونډه شوی او که نه ته به دلته نو انتخاب کړې دا بیا دا هم نه چې هلته نو دی ولیکو بیا دغه شیانو ته ضرورت نشته دی چې ته ډک کړې نو بیا دلته بل بیا دغه راځي چې
هایډ څومره دی یعنی لوړوالی څومره دی مثال هر څومره چې دلته به هغه سانتي متر په انچ ورکوي که LB ورکوي هر څومره چې ورکوي هغه دلته به سانتي متر یا دغه به ورته ورکوي کوم کالر د کوم رنګ د ویښتانو رنګ یې څنګه دی بلیک به ولیکي دلته به د سترګو رنګ یې څه شی دی ته به ولیکي بلیک بلیک چې دی ولیکه دلته ډیپارچر که چېرته ته زر چېرته سفر غواړې وکړې سفر لرئ نو دلته هغه تاریخونه ولیکې چې مثال کوم تاریخ باندې ځې او بیرته په کوم تاریخ باندې راځې country to visit it او چې کوم هیواد ته ځې نو دغلته به ولیکې که چېرته ته سفر لرې هغه وخت کې دا کولی شي چې ولیکې که چېرته نه لرې ضرورت نشته دی چې ته دغه وکړې نو دغه چې دی بیا ادرس او دغه شیان دی چې هغه هم تاسو ته ضرورت نشته دی چې تاسو permanent resident complete the people listed under mailing address or if resident different from mailing address دغه کوم mailing address چې تاسو هلته مخکې تاسو چې شی ورته ورکړو که نه مثال تا ورکړو په 5506 Christie Boulevard دا ورکړو بیا دلته سین لیوس ورکه دلته به ورکه MO دلته به ورکه 1 2 3 4 5 هغه زیب کوډ خپل زیب کوډ به ورکوي د ایمرجنسي کانټاکټ څوک ورکوي خپل پلار نوم کولی شي چې ورکوي مثال صفدرګل دلته به هغه ادرس به ورته ورکړي هلته تاسو تیار لیکلی دی ادرس ضرورت نشته دی چې دلته ووایي کوم چې ایمرجنسي ورکوي نو دلته حتما هغه ادرس بیا ورته ورکوي چې همدغه ادرس تاسو کولی شئ چې بیا دلته هم استفاده ترېنه وکړي Christie Boulevard دا هم چې ورکړه دلته به هماغه ښار نوم به ورته ورکړي سین لیوس او دلته به بیا MO او دلته به چې دی 63 1 2 3 هر څه چې زیب کوډ همي مثال 1 2 3 4 5 فون نمبر دلته کوم نمبر ورکوي 1 2 3 4 5 6 8 9 10 دغه زما نمبر تلیفون دی ریلیشن دا څه کاره دی څوک یې دی ته به ولیکې فادر یا مادر هر څوک چې دی یا انکل هر څوک چې ورکوي ملګری دوست هر څوک چې ورکوي تاسو کولی شئ که چېرته بیا دغه ستاسو پاسپورټ ورک شوی یا دغه ورک شوی کولی شئ چې دلته انتخاب کې سټولن یا لاست یا پاسپورټ زما تاریخ تیر شوی دی هر یو چې دیونه انتخابی کولی شئ چې دیونه انتخاب کې نیم پرینر یا موز ریسنټ کارت که چېرته بیا هغې کې و نو که کارت دی اپلای کړو نو دغه انتخابي او که پاسپورټ انتخاب کړی نو دغه چې کله دا د ډک کو بیا نو تاسو یو هغه تصویر چې تاسو اخیستی هغه تصویر تاسو نه غواړي او بیا برث سرټیفیکیټ تاسو نه غواړي یا بل همداسې کوم معلومات چې سوشل سکیورټي چې مثال سوشل سکیورټي هم باید تاسو فزیکلی راوړئ هر څه چې تاسو راوړئ د هغې یو کاپي وباسئ یعنې ستاسو ډرایور لایسنس ستاسو دغه څه ورته وایي هر څه چې د مور ډرایور لایسنس ګرین کارټونه او ستا ګرین کارټونه دا به ټول کاپي کې مخ او شا په یو پاڼه کې جدا جدا نه په یو پاڼه کې مخ او شا باید تاسو دغه کې څه ورته وایي چاپ کړئ او بیا هغه هلته راوړئ ځکه چې بیا هلته که چېرته جدا ورقه کې راوړئ بیا هم تا ته مثال نه درکوي او دغه دلته چې دی دلته لیکلی ان کیر اف مثال دغه ماشوم څوک ساتنه کوي یا ته نوم کولی شي خپل نوم ورکړې یا ته دغه ورکړې د مور نوم ورکړې ان کیر اف ته ورته ورکړې چې صفدرګل دا چې ورکړي یعنې مثال دا موږ یې ساتو که نه دلته موږ سره دی نو دا به حتما ولیکي دا مانه مخکې هېر شوی نو دغه یو ساده او اسانه لاره د پاسپورټ د اخیستو دی چې ماشوم دپاره تاسو واخلئ او که چېرته کوم ځای ته سفر لرئ دغه لرئ نو هغه ټول شیان باید تاسو ولرئ هغه برث سرټیفیکیټ شو ستاسو د ماشوم عکس شو دغه اپلیکیشن چې دی دا به ډک کړئ او بیا ستاسو آی ډي ګانو هغه دغه څه ورته وایي آی ډي ګانو کاپیانې باید ته ولرئ چې مثال مخ او شا ګرین کارټ یې مخ یې شا ډرایور لایسنس مخ او شا دا ټول باید په یو ورقه کې چاپ کړئ د مور جدا ستاسو جدا بیا هغې نه وروسته بیا تاسو کولی شئ چې هلته لاړ شئ 110 روپو پورې دغه راځي پیسې راځي او که چېرته چټک غواړئ نو 209 $210 پورې راځي تاسو کولی شئ چې ډیبټ کارت ویسئ ځان سره او که چېرته نه کیش هم وړلی شئ او منی آرډر هم
کولی شئ. نو دغه یو اسانه او ساده لاره ده. په دې طریقه تاسو کولی شئ چې خپل ماشومانو ته اپلای وکړئ. بیا هم ډېره مننه. ژوندي اوسئ. سلام علیکم.